تازه او عاجل خبر. نن یو ځل بیا د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې چې په ترڅ کې یې درنه مرګ ژوبله رامنځته سوې او د سپکو او درنو وسلو استعمال سوی. همدارنګه پخواني ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي هم د پاکستان په وړاندې د افغان ځواکونو میړانه وستایل او د پاکستاني پوځیانو سخت مخالفت یې وکړ. اشرف غني افغان ځواکونه اتلان بللي، دا چې یا د جګړه چیرې څنګه او ولې رامنځته سوې، څومره تلفات لري او په اړه یې دواړو حکومتونو څه ویلي. همدارنګه اشرف غني ولې او څنګه افغان ځواکونه ستایلي. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. کندهار کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته سوې. ځایي سرچینې وایي چې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته سوې. سرچینې وایي دواړه لوري پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه یې د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په تړاو جزئیات نه دي شریک سوي. دغې سرچینې د شمشاد سره په خبرو کې زیاته کړه چې تر اوسه د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د دغې وسلوالې نښتې لامل نه دی په ډاګه سوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له پاکستاني جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو که څه هم دا مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه درېدلې، خو هره شیبه د پاکستاني نظامیانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې احتمال موجود دی. همدارنګه د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ د وروستیو ناندریو په تړاو محمد اشرف غني احمدزي افغان ځواکونه ستایلي او د هغوی میړانې ته یې آفرین ویلي. اشرف غني احمدزي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي افغانستان او پاکستان باید ډیورنډ کرښې ته د 21مې پیړۍ منطقي لار ومومي. هغه د پاکستان وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې ډیورنډ کرښه له پاکستان څخه ډیره مشره او د برتانوي استعمار میراث دی. نوموړي تازه په خپله فیسبوک پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان او پاکستان باید دې ستونزې ته د 21مې پیړۍ منطقي لاره ومومي. اشرف غني په خبر پاڼه کې زیاته کړې ژوندي ملتونه بې ځنډه او پرله پسې په خپلو ملي ګټو او ملي اهدافو غور کوي، ځکه پوهیږي چې نه تلپاتې دوست لري او نه تلپاتې دشمن. یوازې د خپلو ملي احساساتو سپېڅلتیا منل او د نورو احساساتو ته سپک کتل غمجنې پایلې لري او د ملي اهدافو په ټاکلو کې دا یو مهم اصل دی. اشرف غني احمدزي د افغانستان د اسلامي امارت اوسني سرحدي ځواکونه ستایلي او د هغوی میړانه او شجاعت یې ملي احساس بللی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.